أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول نو زما کار صبر جمیل دی چې خلقو ته هیڅ شکایت ونکم او هم د الله جل جلاله څخه دغه خبرې د تحمل کولو او زغملو کومک غواړم چې دا د سورة یوسف د 18 نمبر آیات آخري حصہ ده او بیا د دوی څخه مخ واړاوه او پریوته. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي ما خپل ځان تر دې کم او کښته باله چې زما په باره کې د قرآن مجید نازل سي، مګر دا امید مې وو چې شاید رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په باره کې خوب وویني چې د هغه په واسطه مې الله جل جلاله بریک، ځکه د انبیاو خوب حق دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي په دغه وخت کې چې موږ سره ناست وو او ما ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته شاور ګرځولې و چې جبرئیل علیه السلام راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی په نزول کې پټ شو. د وحی د نزول علامه و دوی ته معلومه وي کم کیفیت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحی د نزول په وخت کې ورپېښېدی، هغه حال ورته پیښ او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خولې رامات شوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورولار سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په یو پټو سره پټ کړ او دوی په انتظار کښېنستل. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وايي په ټول عمر دغه سخت ساعت نه دی را باندې تیر شوی لکه دغه د وحی څو لحظه، ځکه بیریدم چې اوس به د عائشه په نبرات خبر یا حال راسي. رښتیا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر کورنۍ دغه لحظه هغه شدید او د تشویش ډکه لحظه وي. د اسمانه وحی نازلېږي او د هغه ډیرو خبرو چې تر یو میاشتې زیات دوام وکړي د فیصله لحظې دي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي مگر زه په والله هیڅ نه بیریدم او نه می تشویش درلودي، ځکه زه په هیدم چې زه بریم او الله جل جلاله ظلم نه کوي. نو وايي دغه د وحی د نزول په وخت کې والله هیڅ نه بیریدم او نه ورخطاوم. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی د نزول د حالت څخه ووتی خندل او اوله خبره چې یو فرمایل هغه داوه یا عائشه الله جل جلاله تبارکړه. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها مور و حضرت عائشه ته ویل ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورولارسه شکر یې ادا کړ. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې په خپل الهی براءت سره نازیده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه محبت چې د دې سره درلودي پوره باوري و، نو یې وویل والله هیڅ کله به وداع علیه الصلاۃ والسلام ته نسم ورولاړه او بیل الله د هیڅ شکر بنکم ادا. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکي چې خلق دې راټول سي. خلق راټول سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وختي او په خطبه ویلو شروع وکړه او د سورة النور هغه آیاتونه چې دغه اوس نازل سو او مسلمانانو ته تلاوت کړه. الله عز وجل د سورة النور په 11 نمبر آیات کې فرمایي ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. یعنی بشک هغه کسان چې د عائشه رضی الله تعالی عنها په باره کې دغه لوی او غټ درواغ راوړي دي، دا ستاسو مسلمانانو څخه یو ډله ده. اے صادقه مسلمانانو، تاسو دغه درواغ ویل د ځان د پاره شر مبولي، بلکې
دغه د درواغو تهمت ستاسو لپاره خیر دی چې په هغه کې تاسو ته ثوابونه او درجې درکول کیږي. دغه خطاب وهغه مسلمانانو ته دی چې هغه ته دغه واقعې په سبب تکلیف ورسېدلی وو، خاصتا حضرت عائشه او د هغې کورنۍ ته. په ظاهر دغه واقعه زړه دردونکې واقعه وه، خو په دننه کې ډېرې فائدې پرتې وې. آیا دغه لږ فخر او شرف دی چې خالق الکائنات جل جلاله په خپل پاک کلام کې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها براءت او پاکي نازل کړ، او د دې دشمنان یې خوار او ذلیله، رسوا او شرمنده کړ، او د قیامت تر ورځې پورې د ټولو قرآن ویونکو پر ژبه د حضرت عائشه د عفت او پاکي ذکر جاری دی. او که پس له نزوله د دغه مبارکو آیاتو و یو چاته شک یا شبهه پیدا سي، هغه کافر دی، ځکه د قرآن مجید د صریح احکام او آیاتو څخه انکار کفر دی. او تر دغه آیات ورسته هغه نور ټول آیاتونه چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها براءت پکښې دی، دغه ټول آیاتو د نزول سبب دغه واقعه ده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې درې نفر دې په درو ووهل سي. دا هغه درې نفر و چې په صریح الفاظو یې خبرې کړې وې چې دغه درې نفر د مسلمانانو څخه و، منافقین هم نه و، که څه هم مسأله د منافقینو څخه را شروع شوه او په یوه خبیثه طریقه سره عملي کړه. داسې دلیل یې پر ځان نه پرېښاوه چې دوی دې ونیول سي، مګر هغه چې په دام او مشکل کې ولوېده هغه مسلمانان و، هغه مسلمانان چې خپل ژبه یې نسوای ټینګولای. نو مستح ابن ابي مستح رضی الله تعالی عنه په درو ووهل سو چې د اهل بدر څخه او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خاله زوی وو. او حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها په درو ووهل سو. حمنه د زینب رضی الله تعالی عنها خور ده، هغه زینب چې ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه ده، او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بنده. په خپل زینب رضی الله تعالی عنها خپل خله او ژبه وساتل. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي مگر زینب خپل ایمان وساتي، که څه هم هغه بنوه خو چپ خلص و. په دې موضوع کې خبري ونه کړې. اما حمنه چې د زینب رضی الله تعالی عنها خور و، ژبه یې ونه ساته او په درو ووهل سو. دریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په درو ووهل سو چې دا ټول مسلمانان و او منافقان خلاص و. د منافقانو د خلاصېدو لپاره دوه علت و. یو دا چې هغه په اشاره او کنایه سره خبرې کولې، پر ځان یې دلیل نه پرېښاوه، خو نور خلک یې په څا کې واچول. او بل دا چې ټول شرعي حدود یا جزاوي لکه قصاص، رجم، د لاس پرې کېده، په درو وهل د مسلمانانو د پاکېدو لپاره دي. د هغه ګناه څخه چې دوی کړی ده په پاکیږي، مګر منافقان چې اصلا کافران دي د هغو لپاره پاکېده نشته. خاصتا عبد الله ابن ابي رئيس المنافقين چې الله عزوجل وهغه ته په دغه آیاتو کې اشاره کړې ده او د هغه سزا او جزا یې هم شوولې ده چې هغه لره عذاب عظیم دی. هغه چې الله عزوجل فرمایي والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم، یعنی هغه څوک چې دغه درواغو مشرتوب او رهبری کول دغه موضوع مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو چې د ابي زوی منافق دی، هغه لره په دارینو کې ډېر لوی عذاب دی، په آخرت کې اور او په دنیا کې ذلت او رسوایی چې د قیامت تر ورځې به په منافق سره یادېږي. او الله عز وجل د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د رویه او فکر تعریف وکړي کوم چې د په دغه موضوع کې اختیار کړی و. الله عز وجل د سورة النور په 12 نمبر آیات کې فرمایي لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. یعنی ولنه کوم وخت چې تاسو دغه خبره واورېده نو هغه ایمان درلودونکو نرو او شذو په خپل مابینو کې د خیر ګمان کاوه او دوی ټول ویل
دا خبره ښکاره او معلومدار درواغ دي. په دغه مبارک آیات کې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ورویه او کړنلارې ته اشاره ده. هغه داسې کوم وخت چې دغه افک په متعلق فتنه او خبرې ډېرې زیاتې شوې، نو د ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ ښځې ام ایوب و ابو ایوب ته وویل یا ابا ایوب آیا ته دغه خبرې نه اورې چې خلک یې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په باره کې کوي؟ د ویل اورم یې. ښځې ورته ویل نو ته څه وایې؟ ستا څه فکر دی؟ د عاقل او مسلمان سړي و جواب ته وګوري. ابو ایوب ویل یا ام ایوب که ته د عایشه پر ځای وای دغسې دې کول؟ هغې ویل یا والله. ابو ایوب بیا وویل که زه د صفوان پر ځای وای دغسې مې کول؟ ښځې ویل یا والله الله دې وساته. نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ وویل عائشه صدیقه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ لور، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه، د مسلمانانو مور، تر تا ډیره بهتره او ښه ده. او بیا صفوان رضی الله تعالی عنہ تر ما ښه او بهتر دی. نو څنګه به موږ پر دوی شک او ګمان کوو او د ځانه به خبرې کوو؟ دا ټول درواغ دي. نو ابو ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنہ خپل ژبه وساتل او خپل ښځې ته هم وروښول چې په دغه حالاتو کې سړی باید څه وکړي. د نور سره هم باید په ادب او احترام معامله وشي. نو الله جل جلاله دغه فتنې څخه خلاص کړي. او مستح رضی الله تعالی عنہ هغه چې په درو ووهل سو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خاله زوی و. څرنګه چې ډیر غریب او مسکین وو، نو خرڅ او مصرف یې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپل مال څخه ورکاوه. خو کوم وخت چې مستح رضی الله تعالی عنہ په دغه موضوع کې بل ضرورت خبري وکړي، آیا دا مناسبه و؟ دا د هغه کومک او نیکی بدلاوه؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټول مصرف ورکاوه او د هغه نیکی په مقابل کې پر لور افک ووایه. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قسم یاد کړي چې تر دې وروسته به مستح رضی الله تعالی عنہ ته خرڅ او مصرف نور کو. سو د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سوره النور په 22 نمبر آیات کې فرمایي ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. یعنی قسم دې نکوي خاوندان د فضیلت او خاوندان د پراخي د مال چې د الله په لار کې به نفقه نور کوي خپل اقرباو، مسکینانو او مهاجرینو ته، او شای چې عفو دي وکي او شای چې تر هغه ګناه دي ورتیر سي. دا داسې آیات دي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و مستحته د خرڅ او مصرف نور کولو څخه منع کاوه، بلکې په دې سره امر کاوه چې د مستح رضی الله تعالی عنہ خرڅ او نفقه دي ورکي. او نور هم الله جل جلاله په فرمایي الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. آیا تاسو خوښ نه لرئ چې الله عزوجل دغه عفو په سبب مغفرت درته وکي؟ او الله بخښونکی او د ډېر رحم خاوند دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دغه آیات شریف واورېدي څه ویل بلا یا ربنا نحب، یعنی بشک زموږ رب موږ ستا بخښنه خوښوو او غواړو یې. نو یا هغه خپل قسم مات کړي، د هغه قسم فدیه یا کفاره ورکړه او د مستح مصرف او نفقه برته ورشروع کړ. په ځینو روایتو کې راغلي دي چې هغه نفقه د پخوا په نسبت وردوه چند کړه. ورونو دا قصه ډېره اوږده قصه ده، ډېر تفاصیل پکې دي. مقصد دا یو فتنه و چې یوه میاشت دوام وکړي. په دغه موده کې جهاد نه کېدی. دغه فتنې په وخت کې جهاد بند شو، د مسلمانانو نور کارونه بند شو. دا ټوله د ځینو خلقو د جرأت او دلاوري په سبب چې دغه لوی درواغ جوړ او نشر کړ. ورونو دا و مشتپند او نصيحت دی چې بیل صحیح معلوماتو باید د خلقو خبرې نکو بیان، ځانونه د خلقو د عیب ویلو څخه وساتو، خاصتا چې هغه هم د یو چا پر عزت او شرف طعن او ضربه وي. نن ورځ ځینې خلق د نورو خلقو د عزت د خرابولو د پاره خبرې کوي.
بې له دې څخه چې د هغې خبرې تحقیق او صحیح معلومات وسي یا په خپله د هغو خلقو څخه پوښتنه وسي، فقط یو خبر واورو او هغه خبر بې له تحقیق او معلومات ومنو او بیا یې په نشرولو کې کوشش هم کوو، دا هغه ډېره لویه ګناه ده او دې ته افک ویل کیږي. لکه څرنګه چې الله جل جلاله هم افک بللی دی، لکه څرنګه چې مخکې مو درته وویل پس له یوې میاشتې څخه دغه د شک او اضطراب، تشویش او پریشانی اوریځې د مدینې منورې د فضا څخه استسوي او رئیس المنافقین په داسې رسوایی سره رسوا سو چې پس له دغه سر نسوای پورته کولای. ابن اسحاق رحمه الله وایي پس له دغه واقعې څخه چې به یوه د نفاق واقعه پیښه سوه، تر ټولو د مخه به د ابی د زوی قوم او قبیلې ودته عتاب او سرزنش ورکاوه، په ډیر شدت به معامله ورسره کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وویل څنګه یې بولې یا عمر، په والله کمه په هغه ورځ وجلی وای چې تا راته وویل وې وجنه، ډیر خلق به د پر طرف درېدلی وای، او که هغه خلق نن ورځ د په وجلو سره امر کم خامخا یې وجنه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل په والله ز پوسوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کارو کې زما تر کارو ډیر عظیم برکت سته. اوس به د هغه سره یو بیان درته وکم چې د بنی مستلق د غزا او د حدیبیه د صلح تر مابین لېږل شوی دی. اول د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ سریه د هجرت د شپږم کال د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د بنی کلب و قبیله ته چې په دومة الجندل کې واقع و ولېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ وخپل مخ ته کښېناوه او په خپل مبارک لاس یې لنګوټه یا عمامه ور وتړل او په جنگ کې په ښه معامله وسات ورته وکړي او ورته وی فرمایل که دغه خلقو ستا اطاعت وکړي نو د دوی د پاچا لور په نکاح که. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ هلته ولاړی او درې ورځې دوی و اسلام ته دعوتول چې په نتیجه کې ټول قوم مسلمانان سو او عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر سره مطابق د بنی کلب د پاچا لور چې تماضر بنت الاصبغ نومېده په نکاح کړه چې د دې پلار د بنی کلب د قبیله رئیس او پاچا و. البته هغه وخت په جزیره العرب کې ملوک الطوائف و، یعنی هر قبیله پاچا درلود. دوهم د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ سریه همدارنګه د هجرت د شپږم کال د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ و بنی سعد ابن بکر ته چې په فدک کې اوسېدل د 200 نفرو سره ورولېږي چې دغه ټولۍ د لیږلو سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسېدی چې بنی سعد ابن بکر غواړي چې د خیبر د يهودو سره کومک وکړي. نو یا علی رضی الله تعالی عنہ د 200 نفرو سره ورولېږي. علی رضی الله تعالی عنہ به د شپې تکاوه او د ورځې به کمینی وي. په دغه وخت کې د بنی سعد یو جاسوس ونیوي، هغه هم اقرار وکړي چې هو بنی سعد د خیبر و يهودو ته ولېږلم چې موږ بنی سعد د مسلمانانو پر ضد ستاسو کومک کوو په دې شرط چې د خیبر خرماوي یا کجور به مشترکوي. او دغه جاسوس د بنی سعد د حیواناتو د یو ځای کېدو ځای ورشوي. نو علی رضی الله تعالی عنہ پر بنی سعد حمله وکړه چې په هغه حمله کې 1500 اوشان او 2000 پسونه په غنیمت ځنی بوتله او بنو سعد په خپل وتښتید. او د بنی سعد رئیس وبر ابن علیم و. دریم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سریه د هجرت په شپږم کال د رمضان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و وادي القرى ته ولېږي ځکه هلته د فزاره قبیله غوښته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ترور کې یا ووجنه. د فزاره په قبیله کې یو شیطان شذوه چې قرفه ورته ویل کېده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترورېدو لپاره 10 نفر جنګیالي د خپل کورنۍ څخه سره یو ځای کړی و.
نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورولېږي چې دغه شذ او د دې کورنۍ ته جزا ورکړي. په دغه سریه کې سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ هم ورسره و. سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ وایي زه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره ووتم. د سهار تر منځ وروسته موږ پر دغه قبیله حمله وکړه. هغه کسان چې وژل کېده ووژل شول. خو ما یو ډله ولیده چې ښځې هم پکښې وې او د غره و طرف ته په تېښته رهي وه. زه پر دې وبېرېدم چې تر ما د مخه به وغره ته ورسېږي. نو مې د غره او د دوی په مابین کې غشي وویشتل. دوی چې غشي ولیده ودرېده. په دوی کې یوه ښځه وه چې ام قرفه ورته ویل کېده او د دې سره د دې لور چې ډېره ښایسته وه ورسره وه. دوی مې بندیان ونیول او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته مې راوسته. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د دې لور ماته په بخښه راکړه. بیا چې مدینه منورې ته راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام قرفه لور زما څخه وغوښتل او بیا یې مکه مکرمه ته ولېږل چې په دې سره د مسلمانانو بندیان د هغه ځای څخه راخلاص کړل. ام قرفه چې ډېره شیطانه ښځه وه او دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترورېدو اراده یې کړې وه او د خپلې کورنۍ څخه 10 نفره جنگي پهلوانان د دغه کار دپاره تیار کړي وه. خو دا په خپله جزا ورسېده او هغه 10 نفره ووژل شول. څلورم د کرز ابن جابر الفهري رضی الله تعالی عنہ سریه. کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنہ هغه څوک دی چې د بدر تر غزا د مخه د مدینه منورې پر اطرافو حمله وکړه او بیا مسلمان شو او د مکه مکرمه د فتح په ورځ په شهادت ورسېدی. نو د هجرت په شپږم کال کې د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنہ په عرنیین پسې ولېږي چې قصه یې داسې وه. یوه ډله چې د عقل او عرینه د قبیلو څخه وه مدینه منورې ته راغله او په اسلام سره اظهار کاوه. یعنی په زړه کې مسلمانان نه وه خو په ښکاره سره اسلام راوړي او دلته په مدینه منوره کې اوسېده. څو په یو مرض اخته سوه چې په عربي کې وخم ورته ویل کېږي. ساري او وبایي مرض دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړ چې هغه ځای ته ولاړ شي چې هلته د مسلمانانو د بیت المال اوښان ساتل کېده او د دوی د مرض د علاج لپاره دي دغه اوښانو بولي او شیدې چښي. دوی هم لاړه او دغه بولي او شیدې چښل ترڅو چې الله جل جلاله جوړ کړ. کوم وخت چې صحت پیدا کړي او جوړ شو نو یا هغه د اوښانو ساتونکي او تربیه کوونکي ووژل. اوښان ورسره بوتله او پس له اسلامه بیرته کافران شو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په طلب پسې کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنہ د 10 نفرو اصحاب کرامو په ملګرتیا ولېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ودغه عرنیینو ته شرا وکړه ویل الهی لارځنی ورکه کې او پر دوی تنګ کې. الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا قبول کړه او د دوی څخه لار ورکسو. څو کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنہ څور ورسېد او دوی ونیول او بیا یې دغه خلقو پښې او لاسونه ور پرې کړ. سترګې ور وچاودلې او په دغه دشت کې تر مرګه پورې پرې شو. دا د دوی د هغه عمل جزا و چې یواره اسلام راوړي او بیا مرتدان شو. پر دې سربېره د اوښانو ساتونکي ووژل او اوښان یې ورسره بوتل. ورونو دا هغه غزاوي او سریې وې چې د خندق او بني قریظه تر غزاو وروسته پیښې شوې وې. مګر په دغه ټولو غزاو او سریو کې داسې تاریخ جنگ نه دی سوی چې زیات قتل او قتال دې پکښ سوی وي. په دغه ټولو غزاو او سریو کې کوچنی حمله سوي دي چې په حقیقت کې دغه سریو ته موږ معلوماتي دوره او تادیبي حمله ویلای شو چې دا د هغو قبیلو د بیرولو د پاره کې دي چې تر اوسه د اسلام قوت نه باله او پس له هغه څخه چې موږ دغه حالات په دقت سره تر نظر وباسو موږ ته دا معلومیږي چې د خندق تر غزا وروسته د ورځو تیرېده د مسلمانانو په ګټه
او د اسلام د دشمنانو معنویات مخ پر نړېدو. د اسلام دشمنانو ته دا امید نو پاته چې پر اسلامي دعوت دي کامیاب شي او د مسلمانانو شان او شوکت دي ورمات کی. خاصتا د مسلمانانو برتری او لوړوالی هغه وخت ثابت شو چې قریشو د حدیبیه صلح ورسره وکړ. په حقیقت کې د حدیبیه صلح نه و، بلکې دا فتح او د اسلام پر قوت اعتراف و، او دا په جزیره العرب کې د اسلام پر وجود او بقا اقرار و. د حدیبیه پیشه او صلح ورونو، لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل په جزیره العرب کې حالات تر ډیره اندازې د مسلمانانو په ګټه مخ ته تلل. د لوی فتح علامه او د اسلامي دعوت کامیابی په قرار د اسمان په افق کې معلومېده، او داسې مقدمه شروع شوه چې مشرکان په دې سره اعتراف وکړي چې د مسلمانانو دا حق دی چې خپل عبادت په مسجد الحرام کې وکړي. هغه مسجد الحرام چې د شپږ کلو راهیسې مشرکانو مسلمانان د هغه څخه منع کړي و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې وو او دا یې په خوب کې ولیده چې دی علیه الصلاة والسلام او د اصحاب مسجد الحرام ته ور داخل شول. د کعبه شریفه کلیه واخسته، پر کعبه شریفه طواف وکي او عمره وکړه. ځینو خپل سرونه وخرول او ځینو غچکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خوب اصحاب کرامو ته ووایي. هغه هم ډیر خوشاله شو. دوی دا ګمان وکړي چې په دغه کال کې مکه مکرمه ته داخليږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب خبر کړ چې زه د عمره د پاره ځم، کله چا اراده وي چې ما سره د عمره ته بلار سي د سفر د پاره دي ځانونه تیار کړي. د مدینه منورې خلقو یعنی مهاجرین او انصار او د شاوخوا صحرایي عربو څخه یو څو نفرو د تګ د پاره آمادګي ونیول، مګر ډیر صحرایي عرب نور سره ووته. دغه نور قبیلوي مسلمانان ولی نور سره ووته؟ ځکه د مسلمانانو او قریشو په مابین کې حالات خراب وو. تر اوسه جنگونه سته او قافلې اخیستل کیږي. نو خلقو دا خیال کاوه، خاصتا منافقینو او ضعیف الایمان مسلمانان، که مسلمانان مکه مکرمه ته ولاړ سي نو جنگ پیښیږي او مسلمانان پکې وژل کیږي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیل مهاجرینو او انصارو او د ځینو قبیلو لږ افراد نور څوک د جنگ د بیرې نه ووته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خالی پریوله او پر خپله اوښه سپور سو او د مدینې منورې څخه د هجرت په شپږم کال د ذوالقعدې په میاشت کې د دوشنبې په ورځ ووتی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په دې سفر کې ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها ملګری وه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې د اصحاب څوک وایي 1400 نفره و، څوک وایي 1500 نفره و. د دوی سره په دې سفر کې بیل تورو نور اسلحه نه و. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د مکه مکرمه پر طرف رهیس و. کوم وخت چې وذل حلیفه ته ورسېده چې اوس آبار علی ورته وایي، او دا ځای د اهل مدینه د پاره میقات دی او د مدینه منورې څخه 9 میله لري دی. هلته خپل هدیه علامه دار کړه او د عمره په نیت احرام وتړي. چې دغه هدیه او احرام څوک وویني هغه په دې پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ د پاره نه دی راوتلی او زه د کعبه شریف عزت او احترام کوي. نو خلق د علیه الصلاة والسلام د جنگ څخه په امان دي او څوک نه بیریږي. اوس نو هدیه څه شي دی؟ هدیه وهغه اوشانو ته ویل کیږي چې علامه دار او نشانی سي. علامه دار کېدل یې په دې ډول سره دي چې د اوش بوک ور زخمی کی. نو دا د دې علامه ده چې دغه اوش د الله جل جلاله د رضا د پاره په حرم کې حلاليږي. نو پر دغه اوش نه څوک سپریده او نه آزار ورکاوه، ځکه خلق په هده چې دا د الله جل جلاله د تقرب او رضا د پاره په حرم کې حلاليږي. یا دغه اوشان داسې نشانی کېده چې په غاړه به یو شی وزړول سو.
داسې شی به وځړول سو چې د هغه څخه به دا معلومېده چې دغه اوښ د الله جل جلاله د رضا دپاره حلالیږي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا اوښه د هدي دپاره د ځان سره رهي کړه او د مکې مکرمې پر طرف رهي سو. په دغه سفر کې د منافقانو څخه هیڅوک نور سره ووته بې له یوه نفر څخه چې نوم یې جد بن قیس و. نور منافقان نه ووتل ځکه هغو ویل والله محمد صلی الله علیه وسلم او ملګری به د قریشو د طرفه حلال کړی سي، دی مکې او خپل دشمنانو ته ورځي بې له جنګ او لشکره و هغو ته ځان تسلیموي، په والله چې به حلالېدو پرېږدي. دا د منافقانو خبرې وي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم احتیاط وکړي ځکه د کفارو د غدر څخه بیریدي. نو یې څه وکړه؟ د احتیاط دپاره یې اسلحه هم ورسره واخیسته، مګر دغه اسلحه یې د اوښانو په بارو کې کښېښول. په خپله دوی اسلحه نه وه ورسره اخیستې ځکه د اسلحې اخیستل د احرام د حاله سره ضد او منافي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل ځان د مخه د معلوماتو دپاره د خزاعه د قبیلې څخه یو نفر ولېږي چې د قریشو حال ورته راوړي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وعصفان ته نږدې سو، هغه د معلوماتو نفر ورته راغی او ویل کعب ابن لؤی د حبشانو قبیله او نور ډیر خلق ستا د جنگ دپاره راټول کړي دي او غواړي چې تا د مکې مکرمې د ننوتلو څخه منع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اصحابو سره مشوره وکړه، ویل نه مو د خوښه چې دغه خلق چې د زموږ مخ ته راوتلي دي دوی پرېږدو او د دوی پر کورو حمله وکړو. که دوی د هلته زموږ په انتظار ناست وه نو به غمجن کښېني، او که د خپلو کورنیو د خلاصولو دپاره راغله هلته به یې غاړې ور پرېږدو، او که غواړئ چې د مکې مکرمې پر طرف وررهي سو، که مو څوک په مخ کې ودرېده د هغو سره به جنګ وکړو. دغه دوې لارې دي، کومه یوه مو خوښه ده؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل الله او رسول الله ښه پوهیږي، مګر موږ د عمرې دپاره راغلي یو، نه د چا د جنګ دپاره. نو که چیرې زموږ او د کعبې شریفې په مابین کې څوک ودرېږي د هغه سره به جنګ کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نو د الله په نامه سره درځئ. د کعب ابن لؤی لشکر یې پرېښاوه او مخ پر مکه مکرمه رهي سوه. قریشو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راوتلو خبر واورېدی نو یې یو مشورتي مجلس جوړ کړ چې په هغه کې یې دا تصویب کړه په هره طریقه سره چې وي مسلمانان به نه پرېږدو چې مکې مکرمې ته داخل سي، نه د عمرې دپاره نه د بل شي دپاره. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حبشانو څخه مخ واړاوه، دلته بیا یو سړی چې د بني کعب څخه و ورته راغلی، ویل قریشو په زیطوا کې درته اړولي دي او 200 سپاره د خالد ابن ولید په مشرۍ د مکې مکرمې پر عمومي لار درته ولاړ دي. قریشو د جنگ دپاره آمادګي او تیاری نیولې وه. یو پوره لښکر یې تر مکې مکرمې د باندې را ایستلی و او د حرم پر حدودو یې اړولي وه. ورونو اوس به د مکې مکرمې د ښار او د حرم په باره کې یو څه معلومات درته بیان کړم. د مکې مکرمې په ښار کې کعبه شریفه ده چې پر شاوخوا یې مسجد دی او دغه ځای ته مسجد الحرام ویل کېږي، او د مسجد الحرام پر شاوخوا بیا یوه ډېره پراخه منطقه ده چې هغه ته حرم ویل کېږي. په حرم کې د مکې مکرمې ټوله ښار داخل دی، بلکې تر ښار د باندې منطقې هم په حرم کې داخلي دي، حتی مینا هم په حرم کې داخله ده او عرفات تر حرم د باندې دی. مقصد دا چې د حرم منطقه ډېره پراخه منطقه ده او په دغه حرم کې جنگ او ښکار نه دی روا، حتی د درختو او وښو پرې کول هم نه دي جایز. دا د امن منطقه ده او ټول قسم تجاوزونه پکې حرام دي. حتی په جاهلیت کې هم دلته جنگ کول حرام و. بیا نو د حرم څخه د باندې یو بل منطقه ده چې هغه ته میقاتونه ویل کېږي. میقات یا میقاتونه هغه ځایونه دي چې هغه چاته چې د حج یا عمرې نیت کړی وي بل احرام تیرېده نه دی روا. که څه هم دغه د احرام مسأله په مذاهبو کې اختلاف لري، خو دلته زموږ مقصد
قصه ده نه د احرام مسأله چې هغه بیا د ځان لپاره مفصل بیان لري. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمره اراده درلوده نو یې د میقات څخه احرام وتړي او دغه ټول لار چې تقریبا 1500 کیلومتره کیږي تر مکه مکرمه پورې راغلی. خو دلته بیا قریش تر هغه حرم د باندې وروتلي دي چې په هغه کې نه جنگ جایز دی او نه ښکار. اولی قریش تر حرم د باندې وروتل ځکه که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حرم منطقه ته داخل سي بیا یې نو استل مشکل دی ځکه په حرم کې جنگ نه دی روا او که بیا په حرم کې جنگ ورسره وکي دغه خبر په عربو کې نشریږي چې قریش په حرم کې خلق وژني او جنگ ورسره کوي نو د حرم عزت او حرمت ماتیږي چې دا کار په عربو کې ډیر بد او ناروا کار دی. نو قریشو ډیر کوشش کاوه چې مسلمانان د حرم منطقه ته نشي داخل ځکه که حرم ته ننوتل دا یې دوی د عمره کولو څخه نشي منع کوله. اوس نو قریشو د مکه مکرمه او مدینه منوره پر هغه لو او عمومي لار پر حرم د باندې واړول او د تیارسۍ په حالت کې دي. دغه لشکره سره د قریشو ځینې مشران هم موجود و خو ټول مشران نه و ورسره چې د هغې جملې څخه ابو سفیان چې په دغه وخت کې د مکه مکرمه عمومي مشر و د نن په مکه مکرمه کې د لشکره سره نو موجود او د قریشو لشکر قسم کړی دی چې مسلمانان به حرم ته د نن نه پریږدو نه د عمره لپاره نه د بل کار لپاره. قریشو د سپرو یو ټولي هم جوړه کړې و چې مشر خالد ابن ولید او په دغه وخت کې پر هغه خپل دین یعنی شرک او دې ټولي به هم شاوخوا پیره او غزمه کول. یو نفر چې نوم یې بشر ابن سفیان الکعبی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په لار کې خبر ورکړي چې قریش د جنگ د پاره راوتلي دي او د پړانګانو پوسټونه یې اغوستي دي. د قریشو دا عادت وو چې د سخت جنگ اراده به و نو به د پړانګانو پوسټونه واغوسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د قریشو پر حال دی افسوس به ستاوان ورسېدی چې زه د خلقو سره پرې اشي وای یعنی زما او د نور خلقو په مابین کې نه رالوېدلای که زه پر خلقو کامیاب سوی وای دا د دوی کامیابی و زما شرف او عزت د دوی شرف او عزت دی او کبیا چیرې وجل سوی وای دا هغه شی وو چې دوی غواړي. قریش ولی دغه عناد او عداوت کوي حتی غواړي چې د عمره څخه منع کړي. د قریشو دغه موقف او د رضا څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر خپاسو. قریش هیڅ نه نرمیږي حتی نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د عمره کولو اجازه ورکړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرام ته وویل په تاسو کې داسې څوک شته چې د قریشو د لشکر تر شام تیر کې یعنی د غیر مشهور لارې څخه و حرم ته داخل سو ځکه مکه مکرمه ته د داخليدو لارې معلومه او مشهوره وي. خو اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منوره څخه راغلی دی غواړي چې پر یو نابلد لار مکه مکرمه ته ننوځي او د قریشو د شر څخه خلاص. یو د اصحاب کرام څخه وویل یا رسول الله زدي پر نابلد لار حرم ته داخلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل درځه. نو یا مسلمانان پر داس لار رهي کړه چې هغه اصلا لار نه و. ډېر تکلیف ستړیا او مشکلات پر تیر شو. 1400 نفر پر داس لار رهي کړي دي چې هغه لار نه و. ډبرې زوزان لوړي او کښته غرونه او شیلې ډېر په تکلیف او زحمت سره رهي دي. خو بیا هم لار صحیح و ځکه د کفارو د لشکر تر شا تیر شو. کفار په هیڅ نه خبر دوی تر اوسه د مسلمانانو د راتګ په انتظار کې و مګر مسلمانان تیر شوي و او د کفارو د لشکر وشاته و. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د حرم و منطقه ته ورنږدې کیږي او کفار لا هلته پر خپل ځای په انتظار کې دي. مسلمانان دونه مخته ولاړه چې د حرم و علامو ته ورسېده. ورونو په هغه وختو کې هم قریشو داسې خاصه علامه شوولې چې په هغه سره د حرم منطقه معلومول د پاره د دې چې دغه ځای څخه باید د حرم احترام او عزت وساتل شي. لکه نن ورځ چې د حرم د منطقې د پیژندلو د پاره خاص فلی
یا د دروازې د ششک پر قسم ډېرې ښایسته علامې ایښول سوي او جوړې سوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان دغه د حرم و علامو ته دونه ورنږدې سوه چې د دوی او د حرم د علامو تر مابین فقط څو ګامه یا قدمه پاته دي. خو د مخه تر دې چې مسلمانان د حرم منطقې ته ور داخل سي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوشه په خپل اراده چوکه سوه، زنګنونه یې کټ کړه او پریوته. بل دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې چوکه کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش وکړي چې ولاړ کی، اوشه نه ولاړېږي. صحابه کرام راغله چې اوشه ولاړه کی، کشویه وهیه پوری وهیه، خو اوشه هیڅ حرکت نه کوي. صحابه کرام وایي یا رسول الله اوشه ته شر پیښ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا شر نه دی ورته پیښ، بلکې دا هغه چا د تګ څخه منع کړه کم چې فلیه د تګ څخه منع کوي. ورونو د فل قصه خو مو مخکې درته بیان کړې ده. هغه د ابرهه فل چې محمود نومېدی او ابرهه غوښته چې په د سره کعبه شریفه ونړوي او فل پریوتی د کعبه شریفه پر طرف هیڅ نه وتلی. هغه څوک چې دغه فل یې د تللو او د کعبه شریفه د نړولو څخه منع کوي، هغه الله جل جلاله. اوس هم هغه الله جل جلاله دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوشه د دې څخه منع کړه چې و حرم ته داخله سي. بیا یې اوشه ولاړ کړه، برته د شاپور طرف بوتله، څو هلته یې د حدیبیه په اخر کې د اوبو پر یو حوض واړول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې دلې واړوي. مسلمانانو تر حرم د باندې واړول چې دلته د جنگ څخه هم نه دي په امان، او دغه د اوبو په حوض کې دونه لږ اوبه وي چې خلقو په لپه ځینې را اخیستلې او ډیر ژر هغه اوبه خلاصې شوې. خلقو د اوبو د نیستوالي او تندې څخه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل غشو د جعبې څخه یو غشي راويستي او ول دغه غشي په دغه حوض کې ودروي. راوی د حدیث وایي په والله دغه غشي د ځای څخه تر هغو وبراوتلې یا بهیدلې چې موږ دغه ځای څخه بارول، چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل که قریش زو داسې لارې ته وبللم چې په هغه کې صله الرحم و، زبد دوی سره هغه لار قبول کم. یعنی که قریش نرمی را واخسته او د صلح طلب وکاوه، زب صلح ورسره وکم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صلح او دوستی په نیت دلته واړول، ځکه الله جل جلاله د مکه مکرمه د ننوتلو څخه منع کوي. هلته قریش ته حال ورغی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تر شا تیر سو او قریبه د چې حرم ته ننوځي. قریش ورختا سو، ځکه که مسلمانان حرم ته داخل سي د دوی لپاره مشکلات جوړیږي. نو په ډیر تلوار د مسلمانانو و طرف ته ورغله. ویل د چې مسلمانانو تر حرم د باندې خیمه درولې دي. قریش په تعجب کې سو، د مسلمانانو په واسه پوره چې حرم ته داخل سي مګر نه کې داخل سي. څه مقصد دی؟ نو کفارو هم دالته واړول او ویل موږ باید پوسو چې د مسلمانانو مقصد څه دی. کې عمره مقصد وای خو حرم ته به داخل سي وای، بلکې د دوی مقصد جنگ دی. نو ځکه یې تر حرم د باندې اړولې دي او اسلحه هم ورسره ده او په عین حال کې احرام هم تړلې دي. کفارو ته حال نه معلومیږي چې مسلمانان د جنگ اراده لري که د عمره. رښتیا هم د مسلمانانو حالت دواړه احتمال لري، ځکه کې د عمره اراده وای خو داخل په حرم کې به اړولې وای. اوس مشرکان په تردد کې دي چې څه وکړي. آیا دغه عمره کوونکي د مکه مکرمه د ننوتلو څخه منع کی او بیا دا خبره په نورو عربو کې نشر سي چې قریش خلق د عمره څخه منع کوي او هغه بیا پر قریش بد وای. نو قریش ویل معلومات به وکړو او خبره به په یقیني ډول ځان ته معلومه کو چې مسلمانان جنگ کوي که عمره. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو دلته واړول او مطمئن شول، نو بدیل ابن ورقاء الخزاعي چې د خزاعه د قبيله د مشرانو څخه وو د څو نفر سره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. او تاسو ته معلومه ده چې د خزاعه قبيله
په صورت عموم سره که مشرکان و که مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خیر غوښتونکي و او نه غوښته چې جنگ ورسره وشي. نو دغه بودیل که څه هم د قریشو څخه نو خو په مکه مکرمه کې کور درلودي او هلته ژوند کاوه. نو بودیل چې په دغه وخت کې پر شرک او بیا په وروسته کې مسلمان سو و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ورته وایي کعب ابن لؤی د لشکره سره په حدیبیه کې اړولې دي چې ستا د جنگ اراده لري او کعبه شریف ته دې نه پریږدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل موږ د چا د جنگ د پاره نه راغلي بلکې موږ د عمره د ادا کولو د پاره راغلي یو. قریش هم جنگ ستړي کړی دي او تاوانونه یې ورسولي دي. که د دوی خوښه وي زه به و دوی ته څه موده مهلت ورکم ما او خلق دې سره پریږدي. که زه پر خلقو غالب سوم بیا نو د دوی خوښه ده چې په هغه شي کې داخليږي چې خلق پکښې داخل سوه داخل دي. یعنی که اسلام ته داخلي ده داخل دي او کنه هوسا خو بسي او کې بیل جنگ څخه بل شي نه قبلاوه نو زما د قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې دغه زما پر دین به تر هغو ور سره وجنګېږم چې یوازې غاړه مې پاتې کېږي. بودیل ویل زه به قریشو ته دغه ستا خبرې ورسوم. نو بودیل و قریشو ته ورغلی او ویل زه اوس دغه سړي د طرفه څخه راغلم چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ما د هغه څخه یو څه خبرې واورېدې. کوم خوښه وي هغه خبرې به درته بیان کوم. د قریشو ناپوهانو وویل موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د هغه د طرفه یو خبره هم راته وکړي. مګر د قریشو د عقل خاوندانو وویل وایه چې ځینې اورېدلې دي. نو بودیل هم هغه خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اورېدلې وي ورته وکړي. او بودیل وویل د مسلمانانو مقصد عمره ده پرېږدي. قریش ویل یا والله هیڅ کله به راڅخه رانسي که څه هم د عمرې دپاره وي مګر زموږ په اجازه. ده به اول زموږ څخه اجازه اخیستې وای او بل ته څه پوه سوې چې دی علیه الصلاة والسلام د عمرې دپاره راغلی دی. بودیل ویل دغسې خبرې مې ورسره وکړې. قریش ویل دا صرف د خولې خبرې دي. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حور العين تناديني فدعي. هر ځای او هر شیبه اسلامي تعلیمات د تعلیم الاسلام رادیو څخه 19 FM کندهار 19 FM هلمند 19 FM اوزگان 19 FM فراه 19 FM زابل 19